یو دور هغه دی یو زنانه ده دا د خاوند په نکاح کې ده دې خاوند به اوخته دې زنانه له به طلاق ورکو ته په ما باندې طلاقی ته په ما باندې طلاقی یو طلاق به ورکو کله به لس طلاق ورکړه کله به سل طلاق ورکړه کله به زر طلاق ورکړه بس د کور د جب ډکو هر وخت 1,00,000 طلاق 1,000 طلاق 500 طلاق بیا چې به کله د زنانه عدت تیرېدو ورځې به راځدې شوې دا انسان به بیا راغی هغه زنانه ته به ویل ما تا ته رجوع کړې ده ما تا ته رجوع کړې ده کله به زمانه بیا تیرېده بیا به ورته ویل تاله ما 500 طلاق درکړه چې کله به بیا عدت تیرېدو بیا به رجوع وکړه محترمو د حاصل د خبرې ده د دې زنانه دور به داسې د دې ژوند به داسې تیرېدو چې نه خو به دا خاوند والا زنانه حسابېده او نه به کونډه حسابېده معاشره کې دا یو ظلم شروع شریعت اسلامی راغی د طلاق لپاره یو حد مقرر کو یو معاشره هغه وه چې هغې کې د طلاق بالکل تصور نه و هغه معاشره څه وه که د زنانه ژوند هر څنګه تیریږي دا که خوشحاله ده او که خفه ده که د دې زړه چاودي او که هر څه کېږي خو دې خاوند ته د طلاق اختیار بالکل نه و بس ویل ژوند تېروه ستا لپاره یا کور دی د خاوند او یا ګور دی لکه زموږ پښتانه م وایي که بعضې موږ پښتانه ښه خلک دي دا مسلمان قوم دی من حیث القوم دې وخت کې من حیث القوم پښتون قوم دا مسلمان قوم دی دا په دین کلک ولاړ قوم دی وها بعضې خبرې اگر جهل موږ کې راننوتي باید چې موږ ختمې کړو دا زموږ زمانه کې یو موږ په نه خبره باندې به راوغړېږو بس 3 کاڼي طلاقه دا لرې کوي د ځان نه دا مصیبت بس بل څه ووایئ دې وخت کې د خولې نه بل څه تاسو خو دا د طلاقو لفظ مه وباسئ بیا که وباسئ یو طلاق ووایئ اوس ظالمه 3 طلاق 3 کاڼي طلاق بیا موږ له راشي خپئ ډېر سخت خپه یم ما تاسو به حیران شئ حیران ما له داسې سپینګیرې راشي سپینګیري بله ورځ یو کس راغی تقریبا 50 کاله عمر کې مال راغی پس ویل ډېر غصه کې راغلی وم ډېر خفګان کې انتهایی د خفګان ژوند مې تېرېږي بیمار شوم د دې لاسه ما یې کار څه کې ویل رکشه چلوم غصه کې راغلی وم ښځې ته مې 3 طلاق واچوله نو ما ظالمه د طلاقو څه ضرورت و په بل څه نه کېره دا خبره دا زموږ پښتنو کې یو لوی مصیبت راغلی دی یو مصیبت مونږ کې دا راغلی دی مونږ که کله د زنانه نکاح کوو مونږ ته په دې ځان بدې ښکاري چې ورشو د خپلې لور نه د خپلې خور نه تپوس وکړو مونږ ته په دې ځان بدې ښکاري چې مونږ خپل نوجوان نه خپل بچي له ورشو خپل رور له ورشو تپوس دې وکړو دې ذکر تاله رشته کوم ستا خوښه ده که نه ده خوښه هلکې زموږ فقهاو مسله لیکلې ده واورئ زموږ فقهاو مسله لیکلې ده یو بالغ الک بالغ عاقل الک یا جنۍ د دې پلار د دې نکاح وکړه دا زنانه په هغې راضي نه ده دا زنانه په هغې باندې راضي نه ده دغه نکاح نه کېږي مونږ اکثر چې نکاح له کله لاړ شو مونږ تپوس وکړو پلار یې ناستي یا رور یې ناستي مونږ وایي تپوس دې کړه یاره مونږ معاشره کې تپوسونه مونږ څوک نه کوو هلکه ته خو مسلمان یې که نه یار ته خو مسلمان یې د شرعي څه مسایل دي هغه به منې په ځان باندې نو دا قسمه قصې دا لرې کوي بهرحال محترم عرض مې دا کوو شریعت اسلامی راغی د هغه طلاقو دپاره قاعده مقرر کړه د هغه طلاقو دپاره قانون مقرر کو د زنانه سره ظلم کېدو زنانه ټول عمر په کور باندې د مصیبت ژوند تېرو شریعت اسلامی د دې خبرې خاتمه وکړه چې نکاح دا یو عقد دی نکاح دا یو غوټه ده نکاح دا یو معامله ده خو چې کله ها دا عقد نه چلیږي کله دا معامله نه چلیږي خاون ام پریشان دی ښځه ام پریشانه ده خاندان ام پریشان دی ټول کور کې مصیبت او تکلیف جوړ شوی دی ها شریعت په دې طریقې سره اجازت ورکو دا اعلان وکړو الله ته مباح سیزونه هغه سیزونه چې هغه جایز دي ثواب پکې نشته ګناه پکې هم نشتی په دې مباح سیزونو کې په ټولو کې مبغوض ترین سیز الله رب العزت ته طلاق دی د اعلان وشو بیا اجازت ورکړل شو دې زنانه طلاق ورکا چې ستا ژوند نه تېرېږي جدایي کا د دې زنانه ژوند نه تېرېږي جدایي کا خو ها محترمو بې د دې لپاره دویم ظلم د زنانه سره دا شروع
چې زنانه په یو کور کې ناستله خاوند زر طلاق ورکی، خاوند سل طلاق ورکی، خاوند 50 طلاق ورکی، ها چې کله بیا عدت تیرېدل نږدې شي دی بیا رجوع وکړي، شریعت اسلامي د هغه ظلم مخبندي وکړه، د هغه ظلم لارې ونیوه، د هغه ظلم سدباب یې وکړو. شریعت اسلامي خاوند لا د طلاق اختیار ورکو، ویل طلاق د طلاق اخري حد هغه درې دي. سودی اول نمبر یو طلاق یا دو طلاق. انسان بیبی ته وای خدا نه خواسته مسله رااله، خدا نه خواسته د جدایي مرحله رااله، دا سړی ورته وای ته په ما باندې طلاق یو ځل وای یا دو ځل وای، ته په ما باندې طلاق دریم ځل نه دی ویلې، په دې سره دا خزر رجعي دې ته ویل کېږي طلاق رجعي. څه ورته ویل کېږي؟ په دې صورت کې چې کله عدت نه تیره شوی خاوند ته اختیار حاصل دی د رجوع کول شي بغیر د نوی کولو د نکاح نه. خاوند رجوع کول شي بغیر د نوی کولو د نکاح، که خزه غواړي او که نه غواړي. دویم صورت دا دی سړی خپل خزي ته ویلا ته په ما باندې حرام ای، ته زمانه آزاد ای، یا داسې نور قسم الفاظ یې ویلا د نیت د طلاق کړو، نو په دې سره دا خزه و ددنه جدا شوه، طلاق باین ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ طلاق باین. اوس که دا سړی غواړي چې دوباره د ښځې ته رجوع وکړي نو د هغې صورت دا دی چې دوباره به نوی نکاح کوي. دوباره به څه کوي؟ په دې کې به مهر هم ایږدي، په دې کې به څه کوي؟ مهر به هم ایږدي، نوی مهر به هم دا خاوند ورکوي، تجدید د نکاح به کوي، ګواهان به راځي، نکاح به کېږي باقاعده. دریم صورت هغه دی یو سړی ولګي نو خپلې ښځې ته وویله ته په ما باندې طلاق ای، یا ویل ته په ما باندې په 3 طلاقو سره طلاق ای، یا ویل ته په ما باندې په 3 کانو باندې طلاق ای، دې ته ویل کېږي طلاق مغلظ. په دې طریقې سره طلاق ورکول دا ګنام ده، دا حرام هم دي. کم خاوند چې په دې طریقې سره طلاق ورکوي 3 طلاق په یو ځای ورکوي، یا په یوې کلمې سره ورکوي، یا په یو مجلس کې ورکوي، دا سړی ګناهګار دی، حرامو ارتکاب یې وکړو. الله او رسول د دې طریقې نه منع فرمایلی ده. ها دې هغه کار وکړو، ارتکاب یې وکړو، په حرامو کې مبتلا شو، ها ښځه تې جدا شو، په ښځه پې حرامه شو، ښځه پې حرامه شو. قرآن مجید قاعده او قانون راوړو، قرآن مجید قاعده او قانون راوړو چې د یو طلاق په صورت کې تاته اختیار دی، د دویم طلاق په صورت کې تاته اختیار دی، د طلاق رجعي په صورت کې تاته اختیار دی، د طلاق باین په صورت کې تاته اختیار دی. خو چې کله خبره 3 طلاقو ته ورسېده بس تا اختیار ختم شو. اوس زنانه ستا په کور کې عدت تیر شي، زنانه ستا د لاس نه ووته، نه خو ته په دې ظلم کولی شي، نه خو دا په خپل کور کې ایسارولی شي، نه تا ته اختیار حاصل دی، نه په معاشره کې یو بل چا ته اختیار حاصل دی. بس دا زنانه د دې د کور نه لاړه، د دې عدت تیر شو، د دې خاوند د کور نه لاړه، د بل سړي سره نکاح وشوه، هغه سړي بیا دویم خاوند د نکاح نه پس د ازدواجی زندگی نه پس په خپل طلاق ورکو، الته عدت تیر شو. اوس دا یو صورت دی، په دې صورت کې اولنی خاوند لپاره حلاله شو چې ورسره بیا نکاح کولی شي، بل هیڅ صورت نشته. زمونږ زمانه کې محترم هدایات ساتي، یو ډله هغه راغلی ده چې نن دی د خپل مذهب د پرچار دپاره، نن دی د خپل غلطی نظریې دپاره عوام په حرامو کې مبتلا کوي، مسلمانان په حرامو کې مبتلا کوي، مسلمان په زنا کې مبتلا کوي. مولانا امین صدر اکاړوي نور الله مرقدو فرمای وای مری تر روانو مې یو جلسې لا الته پلار کې د اهل حدیثو توابیانو یو لوی جماعت دی، جامع مسجد جوړ کړی دی، پلار یو غټ جامع مسجد جوړ کړی دی. زرالم یو امام دی، یو مقتدی دی، یو امام دی یو مقتدی دی. بل کال لویل بیا دی جلسې لا راځم اتفاقا بیا د مانځه ټیم شو، دل ترالم منځ میزان لکو ابي پسې مې نه کو. ول دازل چې ودرېدم یو امام دی، 9 ور سره مقتدیان دي، یو امام دی 9 ور سره. ول زه انتهایی خپه شوم، ما وی چې په دې علاقه کې 8 سکال د گمراه کړي دي، 8 د خپل مرګري جوړ کړي دي. ول کله چې مدرسې ته رالم هغه محتمم صاحب نه مې تاسو کو، ما ورته دا سړی خو ستا په علاقه کې ډېر مهنت کوي، وابیان نه دي بلکې طلاقیان دي. ما ورته هغه څنګه؟ ویل ما ته وی چې دا 8 واړه کسان زمونږ د علاقې هغه خلک دي چې خپلې بیبي له 3 طلاق ورکړي دي، د هغې نه پس مونږ لراله، مونږ اهل سنت والجماعت علماو لراله، مونږ مدرسو دارالفتاګانو لراله،
مونږ نه د مسلې حل وغوښتو، مونږ ورله جواب ورکو خزه در باندې حرام ده. وس بل حصہ صورتو نشته. یو صورت شته چې ستا سره عدت تیر شو، دا غې نه پس په خپل خو غره بل چا سره نکاح وشو، به هغه د ازدواجی زندګۍ نه پس طلاق ورکو، الته عدت تیر شو، د دې نه پس به ستاره لپاره حلالي کې بل حصہ صورتو نشته. دی وای چې کله زمونږ د مدرسو نه مایوس شو، د وابیانو مدرسو ته لاړه، د وابیانو مولوی صاحب لاړه، دغه جماعت مولوی صاحب لورله، مولوی صاحب ورته ویل ها راځي د وابیت د اهل حدیث کې د اهل حدیثو پارم ډک کئ، وابیت اعلان وکئ، مونږ در لاره ګورو، مونږ در لاره چې کله پارم لګو هغه ورته ویل 3 طلاق د یو مجلس دا یو دی، زې خپل خزو ته رجوع وکئ. زنا کې هم مبتلا کړه، اخوی په حرامو کې مبتلا کړه، د یاد ساتي محترمو. 3 طلاق د یو مجلس کې جدا جدا مجلسونه دي، دا 3 دي، دا مسله یاد وساتئ، د دین ځان وساتئ. برال محترم عرض زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلمانانو اتفاق دی په دې خبره باندې، د صحابو اجماع شوی دا، د تابعینو اجماع شوی دا، تر دې آن پوری تر نن وخت پوری 3 طلاق په 3 کېدو باندې پر امت متفق دی، 4 مذهبونه 4 امامان متفق دي.